سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې وئ. څنګه کولی شو په ظرف د 100 دقیقو کې ځان لپاره یو سی وي جوړه کړو؟ سی وي څه ګټه لري دوستانو؟ تاسو چې نن سبا ځای کې غواړئ وظیفه واخلئ، که هغه یو اداره یو مرکزي یو هر ځای تاسو ته وایي چې خپله سی وي د موږ ته راولېږه. سی وي کې ستاسو ټول معلومات یې څومره زده کړي کړي، کله پیدا شوي یې، نوم څه ده، هر څه. نو د سی وي په واسطه تاسو یو ځای کې ځان ته جاب رانیولی شئ. نو په دې ویډیو کې درته ښیم څنګه سی وي جوړه کړئ. ویډیو ما سره تر پایه وګورئ. لومړی د سی وي جوړولو لپاره ما تاسو ته یو لینک ایښی، په هغه به کلیک کړئ، دغه ډول یو اپ به ډاونلوډ کړئ. دلته تاسو نه تنها سی وي بلکې نور لیټر هم جوړولی شئ. زه په کریټ سی وي باندې کلیک کوم. زه غواړم یو سی وي جوړه کړم. سی وي د جوړولو لپاره لومړی تاسو باید دغه آپشنونه ډک کړئ چې تر څو ستاسو سی وي جوړه کړي. لومړی پرسونل ډیټیلز دي، تاسو باید خپل شخصي معلومات دلته ورکړئ. لومړی کې دلته تاسو باید کلیک وکړئ، خپل عکس انتخاب کړئ. زه فعلا عکس نه وهم، خو تاسو به په دې جمع کلیک کړئ، ګالري نه به مو عکس جګ کړئ. دلته تاسو نه نوم غواړئ، نوم مثلا زه وایم چې احمد مې نوم ده. ادرس د چیرته د چیرته اوسېږي، زه وایم چې افغانستان کې اوسېږم، کابل کې یم، په فلاني ولسوالۍ کې یم، او دغه کوڅه کې یم، او دغه بیا نورې تاسې اضافه خپل فول ډیټیلز ادرس به درته ولیکئ. ایمیل به مو لیکئ. نو مثال وایم چې دغه زما ایمیل ده وروره. دلته به د فون نمبر ولیکئ. زه راځم خپل فون نمبر لیکم، 0 مثلا دا زما فون نمبر شو. دلته ستاسو مصروفیت، شغل یا وظیفه مو څه ده، مصروفیت مو فعلا څه ده، هغه به لیکئ. نو زه دلته خپل مصروفیت لیکم. زه وایم چې زه یو سیلر یم، سیلر، صحیح ده، یعنې سیل کوم. دلته به خپل هغه ولیکئ، د زیږېدو تاریخ مو کله پیدا شوي. زه وایم چې والا زه په دغه ورځ پیدا شوی یم. تذکرې مطابق به دا ډکوئ دوستانو. زه خو یې همداسې ورکوم، تاسو ته طریقه ښیم. دلته ستاسو حالت ښیي، مجرد یئ، متأهل یئ. نو که مجرد میرډ به ولیکئ، او که متأهل یئ نو دلته به سینګل ولیکئ. پوه شوئ؟ نو سینګل ما ولیکه. دلته ریلیژن مو غواړي، دین مو څه ده، مسلمان یئ، هر دین نه یئ، دلته به خپل دین ولیکئ. زه خو مسلمان یم، اسلام لیکم. دلته تاسو کوم ویب سایټ که لرئ، خپل د هغې لینک به ولیکئ. دلته که لینکدین اپلیکیشن لرئ، د هغې لینک به ورکئ. که نه لرئ، خالي به یې پرېږدئ، سیف به ووهئ. دوم باندې به کلیک کوئ، ایجوکیشن، ستاسو تحصیلات څونه تحصیلات مو کړي. که مکتب نه فارغ شوي، دلته به ورته مکتب ولیکئ. چې مثال زه 12م صنف نه فارغ شوی یم، نو زه راځم دلته به ورته مکتب لیکم. دلته ورته هغه د مکتب نوم لیکم. دلته به تاسو څه لیکئ، درېیمه خانه کې ستاسو د نمرو فیصدي. څلورم کې به کال ولیکئ چې کوم کال تاسو فارغ شوي. زه راځم دا ټول ورته زړه. په لومړي کې مې د مکتب ولیکه چې زه مکتب نه فارغ شوی یم، د مکتب نوم مې دوم کې ولیکه. درېیم کې خپله هغه فیصدي، دلته به یې فیصدي نښه هم ورکړو. سره فیصدي نښه باید تاسو لازمي ورکړئ. زه راځم فیصدي نښه مې هم ورکړه. دلته هغه کال چې زه فارغ شوی یم. دلته که اوس تاسو په څنګ کې ورسره پوهنتون یا کوم بل تحصیلات کړي، دلته به د اډ په بټن کلیک وکړئ. دلته به هغه اضافه کوئ. که پوهنتون مو ویلی، دلته به د پوهنتون ولیکئ. دلته به ولیکئ چې فلانی پوهنتون ده. دلته به هغه خپل د پوهنتون هغه ولیکئ، فیصدي مو دلته به کال ولیکئ، کله فارغ شوي یئ یا کله تاسو شروع کړی وه. دلته به په سیف کلیک کړئ. دا به هم سیف شي. زه د پوهنتون اطلاعات نه ورکوم، خو تاسو په خپله ولیکئ دوستانو، ځکه ډېر ټایم نیسي بیا. نو دا به ولیکئ او په سیف بټن باندې به کلیک کړئ. دا مو شو. ایکسپیرینس به خپل ولیکئ، خپله تجربیات چې تاسو کوم ځای کې کار کړی، کاري تجربه ولرئ. که کوم ځای کې هم کار نه ده کړی، کاري تجربه نه لرئ، سکیپ به ووهئ، سیف به یې کړئ. او که کار مو کړی نو د هغه کمپنۍ نوم به ولیکئ. مثال فلانی کمپنۍ. د جاب ټایټل به مو لیکئ چې څه وظیفه مو، سوپروایزر وایي، هلته بل څه وایي، هغه به ولیکئ. سټارټ ډیټ به ولیکئ چې کله نه تاسو هغه کمپنۍ کې کار شروع کړئ. زه وایم دل، او کله هم هغه کمپنۍ کې کار خوشې کړئ یا خلاص شو، دلته به یې ډیټ ولیکئ. او که کار مو خلاص نه وي، لا اوس هم کار کوئ، کرنټ ورکینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته به خپل وظیفې په اړه ولیکئ چې مثال ما دغه وظیفه کوله، دغه مې دنده او دا مشخصات به د خپلې وظیفې لیکئ او سیف به ووهئ. دا هم سکیل ته راځو. سکیل کې تاسو باید خپل مهارتونه ولیکئ چې څه مهارت لرئ. مثال زه وایم چې زه فلانی مهارت لرم. دلته ستاسو د مهارت درجه ده، څونه خپل د مهارت ته درجه ورکوئ. زه وایم چې 99% زما ډېر ښه مهارت و. که څه مهارت نه لرئ، سکیپ به ووهئ دلته او سیف به یې کړئ. او که لرئ وبه یې لیکئ او سیف به یې کړئ. ما ولیکو. ابجیکټیو ته راځو دوستانو. دلته به تاسو ملګرو، تاسو به دلته خپل هدف ولیکئ دوستانو، چې څه هدف لرئ. که څه هدف لرئ دلته به یې ولیکئ، که نه لرئ سکیپ به یې کړئ. مثال زه وایم چې زه فلانی هدف لرم، غواړم آینده کې ډاکټر سم، فلانی سم، یا دغه مې هدف د کار برخه کې، نو هغه به ولیکئ، سیف به یې کړئ. هدف هم وسو. نو دلته به تاسو ریفرنس باندې کلیک کړئ. ریفرنس کې تاسو باید دلته دوستانو د خپل یو ملګري، یو کس معلومات ورکړئ چې هغه تاسو وپېژني. او کله چې تاسو یو جاب یا وظیفې ته اپلای کوئ، بیا ممکناً تاسو د ریفرنس ته هم زنګ ووایي چې یا ستاسو دا ملګری سم کس ده، سم نه دی، زموږ سره وظیفه په سم ډول ترسره کوئ چې نه سئ. نو لومړي کې به خپل د ریفرنس نوم ولیکئ. مثال فلانی جاب ټایټل به یې ولیکئ چې دغه وظیفه کوي.
دلته به کمپنۍ نوم ولیکئ چې دغه کمپنۍ کې وظیفه کوي. دلته به هغه ایمیل ولیکئ چې زما ملګری مثال فلانی ایمیل ده. دلته به خپله د ملګري شماره ولیکئ چې دغه مثال شماره ده. مثال دلته ما یو شماره ولیکله، دلته به سیف کړئ. که ملګری نه لرئ سکیپ یې کړئ، که لرئ د پروجیکټ باندې به کلیک کړئ. دلته هغه پروژې چې تاسو پکې کار کړی هغه پروژې به دلته ولیکئ، او که چېرته هم کومه پروژه کې کار نه یې کړی سکیپ به یې کړئ او سیف به یې کړئ. مثال په ډول یو کس یو پروژه کې کار کړی، مثال چاته یو ډیټابیس جوړ کړی یو بل څه، دلته به ټایټل ولیکئ چې دغه پروژه وه. دلته به د خپلې پروژې لینک راواخلي، کاپي به یې کړي او سیف به یې کړي. دا له دې سره دوستانو اچیومنټ ته راځو. دلته هغه لاسته راوړنې دي چې تاسو مثال مخکې کوم ځای کې کار کړی، کوم پوهنتون کې، کوم دفتر کې، یو ځای کې تاسو یو لاسته راوړنه لرئ، نو دغلته به خپله لاسته راوړنه ولیکئ. دلته به یې ټایټل ولیکئ چې دغه لاسته راوړنه وه، دلته به یې ډیټیلز ولیکئ چې دغه کار مې کړی او دغه لاسته راوړنه مې وه او دغه لپاره. او که نه لرئ دلته به یې سکیپ کړئ او سیف به یې کړئ. ما دغه څیز ولیکه. دی له دې راځو لینګویج ته. اخرینی لینګویج کې به تاسو ژبې ولیکئ چې په کومه ژبه پوهېږئ. مثال زه وایم چې په انګلیسي پوهېږم، انګلیسي مې ولیکه. اډ وهم زه وایم چې والا په پښتو هم پوهېږم، پښتو ورسره لیکم. بیا اډ وهم زه وایم چې والا په دري هم پوهېږم، دري ورسره لیکم. اډ وهم زه وایم والا چې په اردو هم پوهېږم، اردو لیکم. نو چې په څونه ژبو پوهېږئ تاسو به اډ وهئ او هغه د ژبې نوم به لیکئ او دلته به سیف کوئ. نو دی له دې نو دغه څیزونه به ډک کړئ، ستاسو سی وي به جوړه شي. دلته به اوس په سی وي باندې کلیک واخلو. دلته اوس مختلف ډیزاینونو کې سی ویانې دي. تاسو به په هر ډیزاین کلیک کوئ چې هر ډیزاین سی وي مو خوښ وه په دې شکل یې راباسي. دلته به ستاسو عکس وي، دلته به همغه د کانټک اطلاعات وي، په څه پوهېږئ، چېرته هم کار کړی، ټول انفارمیشن به مو دلته وي. نو دلته به د سی ویانو شکلونه ګورئ، هر رنګ سی وي چې ستاسو خوښه وه هغه تاسو له دغه ځای څخه کولی شئ ځان ته واخلئ. مثال په ډول زه راځم په دغه یو کلیک کوم، زه وایم چې زما همدا خوښه شوه. دلته په دغه بټن کلیک کوو. دلته وایي چې ستاسو سی وي د عکس په ډول ستاسو ټلیفون ته ذخیره کړو که پی ډي اف. چې هر یو ستاسو ته په کار یې فرق نه کوي. زه وایم چې په پی ډي اف یې ذخیره کړه. دلته نوم ورکوم چې سی وي مې ورکړه، ایکسپورټ باندې کلیک کوم. نو دغه د زما سی وي په دغه څو دقیقو کې جوړه شوه. اوس له دغه سی وي تاسو کولی شئ هر ځای کې د جاب یا وظیفې لپاره د اپلای استفاده وکړئ. دغه زموږ ویډیو ایله د ستاسو د خوښې